تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو سړی وایي د حرم په داخل کې مې یوه زړه بوډۍ ښځه ولیده چې ډېر زیات یې ژړل. تر دې وړاندې مې داسې څوک په ژړا نه و لیدلی. ورنږدې شوم، ورسره کېناستم. د ژړا په اړه مې ورڅخه وپوښتل چې ولې دومره ژاړي. ویل یې د خپل نفس له عذاب څخه ژاړم او کیسه یې شروع کړه. وایي ما یو خاوند درلود. په ډېره مینه به مو ژوند کاوه. کلونه تیر شول خو الله تعالی راته اولاد رانه کړو. په خاوند مې زړه وسوځېد. ورته مې وویل بل واده درته کوم. هغه راسره نه منله ځکه له ما سره یې زیاته مینه وه. میاشتې تېرې شوې خو خاوند په خپله خبره ولاړ و. بالاخره یې موافقه وکړه. د یوې پیغلې غوښتلو ته لاړو او واده مو وکړ. له واده وروسته ورځ تر بلې زما کینه زیاتېدله. هغه مهال نور هم زیاته شوه چې کله به یې له هغه سره ډېره مینه کوله، په ځانګړي ډول کله چې یې زوی پیدا شو. ورځ تېرېدې زما کینه زیاتېدله، تر دې چې یوه ورځ دوی په چکر باندې ولاړل او کوچنی زوی یې ماته پرېښود. د ژمي موسم سړې شپې وې. کوټه کې مو د تودولو لپاره سکروټې ایښې وې. سکروټې ښې په جوش کې وې. زه د کینې په اور کې سوځېدلم. کوچنی بې ګناه ماشوم زما تر مخ لوبې کولې. د سکروټو شاوخوا تاوېده. ناڅاپي یې د اور سرې سکروټې ته لاس کړ او راپورته یې کړه. زه ورنږدې شوم خو له ډېرې کینې څخه مې سکروټه د هغه په لاس کې همداسې پرېښوده. سکروټې د کوچني ماشوم لاس ورید کړ، خو زما زړه د خاوند او د هغه د ښځې غچ له بې ګناه ماشوم څخه اخیسته. ماشوم ډېرې چغې وکړې. شپه سبا شوه. د کور دروازه وټکېده. یو چا خبر راوړ چې ستا خاوند او د هغه ښځه یې په یو ترافیکي حادثه کې له منځه ولاړل. نور په دنیا کې زه او دغه کوچنی ماشوم یوازې شو. ماشوم غټ شو. له ما سره یې ډېره مینه ده او زه هم ورسره مینه لرم. اوس هغه زما پالنه کوي. تل زما په غم غمجن وي. ما ته مور اواز کوي. کله چې د مور غږ راته وکړي زما زړه له خفګان او پښیمانتیا څخه ډک شي. کله چې د هغه سوځېدلی لاس وګورم ډېره خفه شم. له ځانه سره ژاړم.